وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. رب العالمین پدے آیتونو کی پا مسلمان د دوو حقونو ذکر کئی. یو حق د رب العالمین خپل دے و بل د بنده دے. دا اللہ پا حقونو کی اولوی حق پا بنده دا دے چے بندہ بس صرف دا رب العالمین عبادت کئی. دا اللہ نما سوا بل چاہتا بسر نخکتا کئی. دا خدای نما سوا دا بل چا بندگی بنکئی. دا دا رب العالمین لوی حق دے پا بندہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ پاک دا فیصلہ کردے دا چه عبادت بسوا دا رب العالمین نہ دا بلچا نہ کرے. عبادت ستوئی عبادت دیتا ہوئی چی یو سڑے دا اللہ پا حضور کے او دا اللہ پا دربار کے ځان انتہائی ذلیل کی. خپل ځان ډیر زیات ناقص کی او ډیر کمزور او غنی او الله ډیر لوی ذات او غنی دیته عبادت وای. غایت التذلل غایت التخشع فی جناب القدس. دا اللہ پاک پا دربار کے خپل ځان ډیر کمزور اخکارا کول دیتے عبادت ہوئی. لکه دا انسان پا وجود کے شریف اندام دا انسان تندے او مخ دے او پا دنیا کے ډیر کمزوری سیز خور دا نو دا خپل شریف اندام تندے پا خور اللہ تا لگول. یا دا رکو پا حالت کے سڑے سنگ ٹیٹی ځان جو ذلیل کی او کمزور ثابت کی. نو دا خدای پا اہم حقونو کی اولوی حق دارے چه بندگی عبادت بفقط دا اللہ کو دا بل چابے نکو. او که یو سړی دا بندگی او عبادت دا اللہ نما سوا دا بل چاو کو د شریعت په اصطلاح کې د ایمان نه وته دی دته مشرک ویل کېږي، کافر، مسلمان نه جوړېږي. دویم حق چې د هغې نن ستاسو مخکې زه بیان کوم تفصیل سره، هغه د بندگانو په حقونو کې یو اهم حق دی. په ټولو بندگانو کې چې کم ستا رشتہ داران بندگان دي، لوی حق پاغې کې د مور او د پلار دی. هسې خو په عامو بندگانو کې په موږ لوی حق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. حکم چې د انسان رشتہ دار بندگان دي او د انسان د نسب تعلق ور سره دی، نو پاغې کې لوی حق د مور او د پلار دی.
رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی وبالوالدین احسانا چې مور او پلار سره دواړو سره ښه سلوک کوي. او بیا فرمائی اللہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. عموماً چې انسان بوډا شي او کمزور شي دماغ یې کمزور شي نو الله ته خو پته ده چې دا پلار ځواني خدا زوی به خدمت کوي بلکې د دغې پلار د زوی اړو خدمت ته حاجت هم نشته. که د مور ځوانی بچی به لګې خدمت به کوي خو د مور او پلار او د اولاد جنگ بوډاوالي کې شروع شي ځکه چې انسان کمزوری شو بوډا شو لکه سنګ کې رده لاسونه خپې اړقي لاس او خپې ظاهر کار نه کوي غاښونه کمزوري شي وځي سترګې کمزوري شي غوږونه کمزوري شي ملی کمزوري شي ټیټه شي دغه رنګې رده زړه او د دماغ هم کمزوري شي د د خولې نه به داسې خبرې وځي چې هغه به مناسب نی بچې به پې خفه کېږي نو الله مخکې نه وایي ګورې که مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو او دماغ یې کمزوري شو څه بد رد یې درته ووایي نو د هغې په جواب کې ته ورته بد رد ګورې ونه وی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما هغه وهل او ټکول خو ډېره لویه خبره ده پام کوه چې د خولې نه ورته اف قدرې ونه باسې وینه رټې وینه شړې وقل لهما قولا کریما دواړو سره چې خبرې کوې نرمې خوږې پستې ورسره کوه که هغې غوسه کېږي ته ورته مه غوسه کېږه که هغه درته قار کوي ته نرمه خبره کوه ورپسې الله فرمایي چې د الله په دربار کې ولا دعا غواړه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت ځان ورته کمزورې که چې هغه د یو څپېړه وي بابا دا بله مه وه که هغه راته یو ستغه ووایي نو ته ورته غلې شه ورته وخانده او د الله په دربار کې ولا دعا وغواړه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا خدای دې مور او پلار زه ماشوم لوی کړی راکوټې رب العالمین ته پې رحم وکړه په مې رحم کړی ته پې رحم وکړه نورونو مور او پلار دواړه نبی علیہ السلام فرمایي یو مقام کې هما جنتو کا وی مور او پلار دواړه ستا جنت دي او بل ځای فرمایي همدقلته چې نارو که ستا اورم دی ستا دپاره د جنت د تلو ذریعه هم ده او د اور د تلو ذریعه هم ده که دوی دې خوشحاله کړل او دعا یې درته وکړه نو د دې په برکت به جنت ته ځي که دوی دې خفه کړل غصه دې کړل د دې په برکت به دوزخ ته ځي یو بل حدیث کې راځي الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی اوس د حدیث دا مقصد نه دی چې مور قدم اوچت کړي نو لاندې د جنت دروازه ده که نه ورننوځي به د حدیث مقصد دا چې د مور او پلار د میندو خدمت کوه خپې ورله چاپي کا زور والا وکړه او د انسان دا خپې چې دي د نورو اندامونو په نسبت یو کمزور اندام دی خاورې سره لګي خټو کې لګي سوټو کې لګي متیازو کې لګي رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي چې رده دا کمزوري وجود د مور چې هغه خپې دی او سوټو او خټو کې لګي د هغې احترام وکړه د هغه کمزوري وجود د کمزوري اندام احترام یې وکړه نبی علیہ السلام فرمایي نو خدای به د جنت ته ورسوي یو لوی بزرگ تیر شوی دی عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه هغه وی ما به ماسخوتن هر ماسخوتن مور له زور کو چاپی به مې وله کول مور مې بوډی به ورته به ناست وم او په خپو به مې وله زور کو وی یو ځل دا حدیث ما ته رامخکې شو چې الجنة تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې نو ما ولا هغه چاپی کوله زور مې وله کو
وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر باندې عمل وکړه. دا خپله ګیره مې راواغېسته او د مور د خپو پورې مې ومږله. اگر چې د حدیث مقصد دا نه دی، خو ما د حدیث په دې ظاهر عمل وکړو، دا ګیره مې راواغېسته او د مور د خپې مې پې پاکې کړې. مور مې اوده شوه، زه م اوده شوم. سار چې راغې درس ته یو شاګرد ورته وی وی صاحب بیګا مې په خوب کې لیدې او ډېر خشته خوب کې مې لیدې. وی څنګه دې لیدې وم په خوب کې؟ وی یو ډېر خشته باغ و په هغې کې روان وې ګرځېدې او خوشحاله وې پکې چې هلقدمي دې کوله، خو ستا په ګیره کې ملغلرې او یاقوت او مرجان و هغې برېښنا کوله. د کاڼو د ملغلرو نه یې دا ګیره ډکه وه. عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه دا بزرگ ورته وایي دا عالم لوی جلیل القدر، وی دا خو تا ډېر خشته خوب ولید. وی دغه باغ چې تا پکې ولیدم دا جنت دی. سړی چې په خوب کې په دنیا کې سړی په باغ کې وویني دا د جنت نښه ده. شین شی سړی په خوب کې وویني، پاکې سپینې اوبه په خوب کې وویني، ګلونه وویني او د دنیا خشته میوه وویني، ډېرې پې خوشحاله شي دا د جنت نشانه او نښه ده. وی دا باغ چې تا پکې ولیدم دا خو د جنت نښه او نشان دی. وی صاحب ستا په دې ګیره کې چې دا خشته کاڼې او ملغلرې وې او رڼی کوله دا څه شی و؟ وی دا ما بیګا د پیغمبر علیه السلام په حدیث عمل کړی دی. ما دا خپله ګیره د مور په خپو پورې مږلې ده، نو تا د جنت په باغ کې ولیدم او زما په ګیره کې چې دا کمې ملغلرې وې دا زما د مور د خپو هغه دوړې وې چې تا ته خدای د ملغلرو په شکل کې وښولې. هغه خاورې تا ته د ملغلرو او د یاقوت او مرجان د کاڼو په شکل کې د رڼا والا کاڼو په شکل کې وښولې. دا حقیقت دی رونو. د مور به ډېر خدمت کې د پلار په نسبت. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس کوي چې د خدای رسوله چا سره ښېګړه وکړم؟ من ابرو چا سره نیکي وکړم؟ وی امک مور سره ښېګړه وکړم. وی ثم من مور نه پس چا سره ښېګړه وکړم؟ وی امک مور سره وکړه. دوباره ورته فرمایي وی ثم من وی صاحب د مور نه پس بیا چا سره ښېګړه وکړم؟ وی امک بیا ورته وی مور سره. وی صاحب دی نه پس وی اباکا. درې ځله نبی علیه السلام د مور نوم اغوښتی دی او څلورم ځل باندې د پلار نوم اغوښتی دی. ولې؟ ځکه مور د پلار په نسبت ډېره محتاج او مجبوره وي. د پلار خو به بار خدمت هم وکړي، ځان له پیسې به پیدا کړي، کني پردې اجره کې به کښېني، یار دوست ته به لاړ شي، نو مور به دې کوم خوا ځي. د مور حق د پلار په نسبت دا په بچي بیا زیات دی. نو د مور او د پلار د دواړو احترام په انسان لازم دی چې د مور او د پلار خیال او احترام بساتي. په بخاری شریف کې یو واقع ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه او د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې واقعه ده. نبی علیه السلام فرمایي بني اسرائیلو کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، جریج د هغه نوم. هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و. نو یو سړی به لاړ ځنګل ته او ځنګل کې به یې دالله جونګړه جوړه کړه، په هغې کې به یې دالله عبادت کو. دغه رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی. اوس به یو سړی په غرونو په غارونو په جونګړو کې عبادت نه کوي، د جمع مونځ له به جومات ته ځي. که ځان له یو ځای کې یو سړی لګیا د عبادت کوي او د جمع مونځ ته فوت کېږي، هغه عبادت کې دومره کمال نشته لکه څومره کمال چې د جمع په دې مانځه کې دی. لیکن هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و. لویه بزرګي به دا وه چې یو سړی به ځنګل ته لاړ او پټ به په جونګړه کې ناست و د خدای عبادت پې کوم، یا غار کې به دیره و د الله عبادت پې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل ورته مور آواز وکړ، ای جریج یا جریج دې خوا راشه. ده په دې اړه کې سوچ وکړ چې زه د خدای مونځ وکړم او که مور له ورشم. یو خوا مور اواز کوي، بل خوا الله ته ولاړې. ګوره د دنیا کار نو الله ته ولاړو. زه یاره وی مور له به وروسته ورشم، د خدای دا مونځ پکار دی.
منځ باندې ولاړ دی، مور ورته بیا آواز وکړي ای جوریجه دې خوا راشه. بیا دې پړه کې سوچ کوي چې منځ وکړم او که دې مور له ورشم. زه یاره وایي د خدای حق مخکې د مور سره به ګورو، د مورې سخت ضرورت و، دا نفل خو درست هم کولی شي. په دریم ځل ورته بیا مور آواز وکړي ای جوریجه دې خوا راشه. بیا دې پړه کې وایي چې یاره دا منځ د خدای حق دی، دا منځ به وکړم، مور به خپل کار کوي. مور ورته خیرې وکړئ، وی جوریجه اله د خدای مړ که چې خدای د زناکارو ښځو مخونه درته وښیي. مطلب دا چې خدای دې بدنام. یو نیک سړی چې د زناکارې ښځې مخ ته ګوري، خدا د بدنامۍ خبره. مور ته لاړه. هغه علاقه کې ګوره د دیندارو خلکو خو د دنیا دشمنان نه، او خلک په قسم قسم الزامونه هم لګوي. یوه جینۍ وه چې هغې به ګډه چیلی سرولې، هغې نه چېته بدعملي شوې وه، او د هغې په وجه باندې د هغې یو ماشوم جوړ شوی و. چې ماشوم پیدا شو، خلکو راګیره کړه، وایي دا ماشوم د کوم ځای؟ ته خو واده کړې ښځه نه، دا بچی د کوم ځای نه راغی؟ هغې وی دا دغه ځنګل کې جونګړه کې چې کوم زبرګ دی دا د ده نه پیدا دی. الزام یې پې ولګاو. خلک رالل او ده ته وایي ښه ته دا جونګړه کې دې دپاره دی، دا تسبیح دې دپاره اړی. ګوره تحقیق خو زمونږ د خلکو وروستو وي او خبره مخکې وی لکه سپي د نه غوږ وتښتو، خپل غوږ ته نه ګوري او سپي پسې منډې وایي. بې تحقیقه مسلمان لګیا دی او په کندو سر. هره یوه خبره چې څوک درته وکړي د هغې لاول تحقیق کوه، نو وروستو په هغې خبره کې لګیا اوسه. دا د انسان فطرت دی چې شیطان کومه خبره ورته کې واچي تحقیق یې نه کوي، هغې پسې منډې وایي. خلک رالل ښه ته دا تسبیح دی لاړ جونګړه کې دې ته دی رہی چې زمونږ دا خویندې لوڼه به دلته راځي چیلی ګډې به سره یي، ته به ورسره ناروا کوې. داسې کې سی به راوې ویست هغه جونګړې نه یې وله روانه کړه او وی ډبه او ښې ووه او ډېر زیات یې ملامته کو. په دنیا کې نیکانو له خوا هر قسمه خلک راځي، بلا مریدان یې د دنیا مریدان چې دا ستاسو هغه پیر دی. مریدان هم وي چې مونږ ته څه خبر وي چې دا شیطان دی. رالل لویه پراپیګنډه جوړه شوه او صاحب د دنیا خلک رالل، غریب وشرمېد، وال ټکول وشو، جونګړه روانه شو. خو د ده خبر هم چا نه اورېده وي یې د خدای بندګانو دا کار ما نه دی کړی. خو بیا چې یو ځل در باندې چا خبره شروع شو، نو ستا هغه حق خبرې ته چې بیا خلک یې غوږ دي که نه، وایي چې رښتیا راغلي دنیا دروغ روانه کړي. دا عامه قاعده ده. دی وایي د خدای بدبختو ده ما خبره خو واوری که نه. یو هوښیار سړی پکې وی هغې وی لکه رښتیا دی وایي ما اورېده ده خبره وهی دی به څه وایي خو وایي به چې زه پاک یم که نه. اخر یو هوښیار سړی وی یاره ته خبره خو ته واوری چې دی څه وایي. وی څه وایې ته؟ وی ما دا غلطي او دا ګناه نه ده کړې، بې ځایه یم زما بې عزتي وکړه او زه مو شرمولم. ولې نه ده کړې؟ دا ښځه چې وایي وی را ماشوم راولی. ګوره دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث، وی دا ماشوم راولی دومره د لوی پایې بزرګ، اخوا دې خوا عبادت ګزار نه دی، دومره د لوی درجې خاوند، د کرامت او د لوی عظمت خاوند راولی دا ماشوم. چې ماشوم یې راوست، جوریج ته تپوس کوي من ابوکه پلار دې څوک دی؟ وایه شابه بچې دې ماشوم نه د تپوس کوم چې د پلار څوک دی. ماشوم ورته پلانکې شپونکې زما پلار دی، د پلانکې شپونکي نه پیدا. خلک ملامته شو، او دا بزرګ مزه بیسه غریب بدنام که عمرته معافي ترې وغوښته. او بیا ورته خلکو وی صاحب ستا د عبادت خانه اوس د جونګړې په ځای مونږ د سرو زرو جوړو، چنده ولکو د سرو زرو. وی نه بس هغه چې څنګه وه هغسې جوړه کې، دا ستاسو غلطي نه وه، دا زما غلطي او ګناه وه، دا ستاسو کار نه دی، دا ما د مور خبره نه ده منلې، د مور هغه خیرې زما په حق کې خدای قبولې کړې. دا د دواړو جهانو د سردار مبارک خبره، باطله قصه نه ده. نو دومره لوی بزرګ چې ماشوم ته وایي د اوروني ماشوم ته، یو څو ماشومانو خبرې کړي دي، یو پکې دغه ماشوم دی. د اوروني ماشوم ته وایي وایه پلار دې څوک دی؟ هغه خبرې کوي. د دې نه لویه بزرګي کیدی شي؟
دا څومره لوی ازبرګي ده چې د ورونی ماشوم خبرې نه ورځي، ژبه نشي رقولی، بې د جړا نه بل کار نشي کولی، خندام نشي کولی. هغې ماشوم ته وایي من ابو که پلار دې څوک دی، او هغه ماشوم بیا وایي پلار مې پلان کې دی. ماشوم ته څه پته لګي چې پلان کې پلار دی؟ دا د بل کرامت. یو ماشوم که لوی شي نو هغه ته د پلار پته نه لګي تر څو چې مور یا بل چا ورته نه ویل چې دا ستا پلار دی. نو یو کرامت دا چې ماشوم خبرې کوي. دویم دا چې ماشوم پلار ښیي، دا لوی کرامت دی، دومره د لوی درجې بزرګ. لیکن د مور خبره نه مني، د مور خیرې د هغه په حق کې خدای پاک قبلوي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي. نو د مور او د پلار به ډېر لوی حاس کې قدر به کې. ولې به یې قدر کې رونو؟ څومره خواري د سره کړې ده. زه اوس وایا قرآن کې الله فرمایي مور په ګېډه څونه موده ګرځولې. ته به یو خپل ماشوم بچې په شا وګرځې، څونه موده په ګېډه ګرځولې. بیا د ماشوم هغه پیدایش څومره لوی تکلیفي، بیا ماشوم له هغه پی او هغه خوراک ورکول څونه ګران کار دی، بیا د ماشوم هغه صفۍ او پاکوالی څونه ګران کار دی. د شپې به د نیمې شپې ماشوم را پاسې جړا به جوړه کړي، مور به ورسره ویښه شي. دې ته وګوره که نه ستا نه پیدا ري څونه دې پېړه خفه کېږي. دغه رنګې ته هم د چا زوی تا باندې هم د مور او پلار له ستړی شوی دی که نه. مور بیا څومره رحمي د پلار په نسبت. اکثر چې مور او پلار دواړه ویښ شي نو پلار یې ښځې ته کنځل شروع کړي، مور ته وله کنځل شروع کړي. ماشوم نه قلاره، هغې غریبې په قصد خو نه دي جوړولې، خو چې سینګټې د خوبه ویسته هم د خوبه ویسته که پلار څونه غوبل جوړ کړي. ماشوم دې په جړا کو دی جړو، مونږ پې د خوبه وباسې، دې نه قلاره غصه شي ورته څپېړه دویم وایي. نو دا د مور غلطي ده، د ښځې غلطي شوه. دې د خوبه ویسته، هغې هم د خوبه وویسته. هغه به مور را پاسي په نیمه شپه کې هغه ماشوم متیازو له بوځي، وی وینځي، جامې ورته واچوي، رانجه مانجه او خوشبویي پې پورې کړي، او بیا ورسره خاندي، خوشحالېږي، خوب ته خپل یېري. د پلار د ماشوم د بولو نه نفرتي، پلار د ماشوم او دسماتې له ګوتې نه وړي، او مور ولا هغه او دسماتې په دې خپلو لاسونو باندې وینځي. دومره خیال او دومره ګزاره کوي د مور د دې بچي سره. بیا چې کله د پیو نه پرې کوي هغه څومره تکلیفي په مور. بیا چې دې ماشوم د مور سره یې څونه غم او څونه فکر دی، پلار سره یې دونه فکر نه لکه څومره فکر دی چې مور سره. ټیک د پلار هم لګیا د خدمت کوي. دا حرام او حلال چې راجمع کوي دا څوک راجمع کوي؟ دا پلار راجمع کوي. منډې سر د شپې منډه او د ورځې منډه، کله یو خوا کله بل خوا. پلار د بار خدمت کوي او مور ولا د کور خدمت کوي د بچي دپاره. د دې وجې نه رب العالمین د مور او پلار حق په بچي باندې ایښودی. دا د مور او پلار حق دی چې پوره کوي. یو تابعي تېر شوی دی خیر التابعین، او په مشکات شریف کې په دې اخیري ابوابو کې د هغه ذکر دی. اویس قرنی رحمت الله علیه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل پخپله فرمایي، وی په یمن کې یو سړی دی، قرن قبیله کې اویس دا غنوم دی، او ډېر غوره انسان دی او بهترین انسان دی، لوی شخصیت دی. یو صحابي ورته وایي چې د خدای رسوله دومره نیک بزرګ شخصیت دی، لوی شخصیت دی، دې ستا ملاقات له ولې نه راځي؟ چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راغلی وی خو صحابي به ته جوړ شوی و. د صحابي خو ډېره لویه مرتبه د دنیا ټول تابعین او بزرګان او عالمان چې یو ځای کې د صحابي د خپو دوړې ته نه رسي. وی چې دومره لوی ده، نیکو خاوند دی او ډېر لوی سړی دی، نو دې ستا ملاقات له د خدای رسوله ولې نه راځي؟ وی د مور د خدمت د وجې نه د ما ملاقات د نشي راتلی. بوډۍ مور یې ده او د هغه خپلې مور خدمت کوي، په دې وجې د ما ملاقات د نه راځي. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، وی د ده نښه سره او پیژنګلو یې څه ده؟ وی اویس یې نوم دی او په یمن کې د قرن قبیلې اوسېدونکی دی، او دی نښه ده چې د دواړو اولو په منځ کې یا په دې مټ باندې به د برس د برګي یو نښه به یو نشان به، او مستجاب الدعوات ته چې څوک ورغی او هغه لپاره یې دعا غوښته نو خدای پاک به دعا قبوله کړي، د هغه په حق کې به خدای دعا قبوله کړي. او پیغمبر علیه السلام یو وصیت هم وکړ، د نبی علیه السلام یو چپن وخت دا چوغه چې ورته تاسو وایه مبارکه،
وی که د چا ملاقات د سره وشو د ماله چپن ولا ورکړي. د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د یو څو صحابو ملاقات ورسره شوی. د ده په علاقه کې تپوس وکړه دلته څوک اویس شته په دې قرن قبیله کې، وی او یو سړی د اوښان سره او د اوښانو سرولو والا سړی د ځنګل ته ځي راځي چې د دې ورسره ملاقات وشو، خبرې اترې ورسره وشو، په هغه صفت و چې کوم صفت نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی. بیا ته دا صحابي تپوس کوي وی ستا د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت دی وی یو، وی تی ملاقات له ولې نه راتلې؟ وی ډېر زیات د نبی علیه السلام د ملاقات په ارمان، وی زما اړه کې بل یو ارمان نشته، د جنت ارمان زما په اړه کې دومره نشته لکه څومره ارمان چې زما په اړه کې د نبی علیه السلام د ملاقات. ولې نه راتلې؟ وی زما بوډۍ مور او د هغې د خدمت ته وجه د هغې بل څوکونه چې د هغې خدمت ته مې پرېښې ځکه نه یم درغلی. د دې صحابي په اړه کې دا خبره هسې تېره شوه چې یاره د مور خدمت څه دومره لویه خبره خو نه ده. وی ستاسو دی ورته وایي، وی ستاسو د نبي علیه السلام سره محبت او مینه وه؟ د صحابه ورته وایي وی یو ډېره زیاته. وی د هغې څه نښه او څه دلیل دی؟ وی د هغې دا دلیل دی چې مونږ د هغه په حضور کې ډېر جهادونه کړي دي او د پیغمبر علیه السلام په اشاره مونږ خپل سرونه قربان کړي دي. واقعي دا لوی محبت. وی او تپوس ته نه کو د نبی علیه السلام د احد په غزا کې په جهاد کې کم غاښ مبارک مات شوی دی، کم غاښ یې زخمی شوی دی، کم اوتی دی، کم مبارک غاښ مات شوی دی. هغې صحابو ته دا پته نه لګي، د دې نه نو خبر انسان دې پته ورته نه لګي. وی ستاسو خو عجیبه محبت دی د پیغمبر علیه السلام سره، د خپل محبوب د غاښ نه نه یې خبر چې کم غاښ یې مات شوی دی. وی قسم می دی چې کله زه خبر شم چې د نبی علیه السلام په یو جهاد کې غاښ مبارک شهید شو او مات شو، وی ما وی چې ښه د نبی علیه السلام په مبارکه خوله کې به غاښ نه و، زما په خوله کې بی، نو ما وی دا غاښ بی نو مې ویسته. بیا مې وی اسې نه چې دا بل مې وویسته. بیا مې وی اسې نه چې دا بل غاښ د نبی علیه السلام نی او زما وی د ځان نه مې دا 22 واړه غاښونه ایستي. دا راته یقین سره پته نه وه چې د نبی علیه السلام کم غاښ وتی دی، نو ما ورپسې دا ټول غاښونه وویستل. دغه مې د حضور پاک سره محبت او مینه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده متعلق فرمایي صفت یې کوي او وی ولې نه راځي ماله؟ د مور د خدمت ته وجه. یو حدیث کې دی، اگر چې د حدیث زمونږ د علماو په نزد داسې ډېر د اوچتې درجې نه دی، خو د فضایلو باب کې بیا هم کافي دی چې نبی علیه السلام یو پیشنګویي ورکړې ده چې ده به عبادت پټ کا او پټ، هېڅوک یې نه دي خبر کړی د خپل عبادت نه، سوا د فرض مونځ نه باقي عبادت د ده چا نه دي لیدي. ډېر خفیه او پټ به د خدای عبادت کو. وی د هغې به والا الله یو صله او اجر ورکوي. د قیامت په ورځ به خدای د ده په شکل فرشتې جوړي، په زرګونو فرشتې، او دی به د هغې فرشتو په صف کې دننه کې او جنت ته به داخل. دا ټول فضیلتونه چې د ده متعلق راځي دا فقط د مور د خدمت توجه. حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام صحابي دی، ګوره د دین مسله دا ده چې د یو انسان مور او پلار که کافر می دی به خیال ساتي. مسلمان خو لویه خبره، د کافر مور او پلار خدمت بم کې خیال بساتي. او زمونږ د فقه یو کتاب د شامی هغې یو جزیه لیکلې ده، وایي که یو سړي مور او پلار کافر یو ګرجې ته ځي نو بوزې به نه، خو که دوی ګرجې ته تلي عبادت لا او د راتلو نی نو د پشې د ګرجې نه راوړی شي، لاړ شه ورسره د هغه ګرجې نه یې پشا راوړه. بوزې مه دی کفر عبادت لا، چې ځي په خپله به ځي کوي چې ما بوزه وی نه بوزم، په دې د خدای نه نیسي. خو که دې تلي وي او د راتلو نی نو پشی د عبادت خانې نه د هغه کفر د عبادت خانې نه یې پشا راوړی شي. نو د ابو هریره رضی الله عنه مور و کافره وه، دې خو صحابي دی د نبي علیه السلام، نو هغې به هر وخت دی وهه چې کور ته به ورغی، هغې به پې څپېړې را کېښودې یو څو څپېړې به و
او په دې به وخت چې تاول د پلار نیکه دین پرې کړي واپس کافر شي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا چې تکو صحابه کې یو ځل ایمان ورننه وته هغه ایمان وکړ. یو ځل کور ته لاړ او مور ته ور مخامخ شو. چې ور مخامخ شو مور ورته یو څو څپېړې ورکړې. داسې وخت چې دې ته په جړا راووته او مور ورپسې د کوره راووته ودرېږه چې برابر دی کم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه مشر سړی دی ته مخکې د مور ورپسې نه کوتک ورپسې مور راغشتې او د مدینې منورې په کوڅو کې دې منډې وی. دی مخکې د مور ورپسې ده او جاړي. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې ناست دی. وی د خدای رسوله زما د مور په حق ته ولې دعا نه کوې؟ چې خدای زما مور مسلمانه کړي. هر وخت مې کنځیره ټیمې وی مې اوس یې بیا ووالم او د کور نه راپسې را روانه ده. خو هغه کمزوري بوډۍ ده او د ځوان یې رامنډه مې کړه دغه د جي را روانه ده. چې نبي علیه السلام وکتل مور سره یې غټ کوتک په لاس کې دی او را روانه ده. جومات ته ورپسې راځي چې دعا یې وکړه. خو د نبي علیه السلام د مبارکې خولې دعا وه. فورا د عرض سره یې ډغه راوواله. مور سره یې کوتک دی چې جومات ته رانږدې شوه کوتک یې وغورځو. وی سیب دقه ده راله چې راله جومات ته کېناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی فلانکې د ابو هریره مورې څنګه رالې څه پسې رالې؟ اوس کوتک ورپسې دی زوی والو له راغلی او وهلې د ابو هریره مورې څنګه رالې څه پسې رالې؟ وی د خدای رسول اسلام له رالم ما ته ایمان وښایه. هغه وخت یې کلمه د اسلام وی خدای مسلمانه کړه. که د دې ابو هریره رضی الله عنه د مور سره روانه وي او مور یو ډب ورکوه او دې دوه ورکول ده. هغې ورته یو کنځل کولې او ده ورته دوه کولې. مور ته به اسلام نصیب شوی او چتم نه. خدای پاک چې مور ته اسلام نصیب کړي او مور یې رب العالمین مسلمانه کړه دا هم د دې ابو هریره رضی الله عنه د هغه خدمت ته برکت. دې ښه خیال وساته. مور سره یې ګزاره وکړه او د نبي علیه السلام نه یې وله دعا وغوښته. خدای پاک یې مور ته ایمان ور نصیب. د پیغمبر علیه السلام زمانه د یو صحابي بیمار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي تپوس ته ورغی چې تپوس ته پیغمبر علیه السلام ورغی. هغه غریب په مرض موت کې و. د وفات بیماري یې وه مړ کېده. د مسلمانۍ دا طریقه ده چې څوک مري نو ته به ورته تلقین د کلمې شهادت وکړي. داسې به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا به ورته نه وایي چې شا به دا کلمه ووایه. څه پته لګي دغې وخت کې او په سړي سخت دی که دی وایي چې نه وی هسې ورته د شهادت کلمه واوروه. نو چې پیغمبر علیه السلام ورغی نو نبي علیه السلام ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړو. د هغه پې ژبه نه خوځېده. نبی علیہ السلام بار بار د شهادت دا کلمه ورته وایي د هغه پې ژبه نه خوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار شخصیت. تپوس یې کوي دې سړي څه ګناه کړې ده او ډېره خطرناکه ګناه کړې ده. ځکه زه ورته د شهادت کلمه وایم چې نبی علیه السلام یو ځای راشي خو شیطان هم تښتي. زه د شهادت کلمه ورته وایم او د ده پې ژبه نه خوځي. تپوس وکړې دنه یو خطرناکه سنګینه ګناه شوې ده چې د مور نه یې وله تپوس وکړه نو مور یې وی او یو ګناه ته شوې ده هغه ده چې زما ډېره زیاته بېعزتي کړې ده. د واده نه مخکې ما سره ډېر ښه او ډېر جوړ و زما به یې خیال ساتم خو چې کله یې واده وکړه نو زما بېعزتي کوي. اوس ما وحیده ښځې دپاره ما ته کنځل او ستغې سپورې کوي. ما نه دی بخلې ما ورته د خپل حق نه دی بخلی. پیغمبر علیه السلام ولا هغه مور ته سفارش وکړه چې ګوره زه درته سفارش کوم او دا بچی دی وبخ. وی د خدای رسول اړه مې نه غواړي. ما سره ډېر ظلم او ډېر زیاتې کړی دی او دا حقیقت دی. ګوره بعضې سړي ډېر ښه سړي وي خو چې واده وکړي نو په بل طرف شي بیا د مور او پلار او د هېڅ چا هم خیال نه ساتي. زموږ مولوي صاحب د خدای وبخي هغه به وی چې سړی واده وکړي که نه وی بیا مور اله او خور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. مور او خور اله او بلا شي او ښځه د خدای نعمت شي. بیا ټیک ته د ښځې خپل حق دی پته د هغې به خپل خیال ساتي او د مور او د پلار ګورې خپل حق.
داسې به هم نه کوي چې د مور او پلار دپاره د ښځې خیال نه ساتي او ښځې سره ظلم کوي. دا هم غټه ګناه ده. بعضې خلک بیا داسې کوي د مور او د پلار د وجې نه ښځه اویزان دی، نه یې ښځه کوي او نه یې پردی کوي. دا هم ډېر لوی سنګین جرم دی. ښځه خو خاوند ته ناست دی، مور او پلار یې پرېښي د خاوند د لاس لاندې چې دی پې څه کوي نو ورسره کولی شي. نو په ښځه به هم ظلم نه کوي. ګورې ښځې کمزوري څیز دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ښځې د خدای په حکم ستا په عقد کې راغلی دي. نو که دې سره هم ظلم وکړه د قیامت پر ورځ بیا درنه خدای تپوس کوي. د ښځې به هم خیال ساتئ. بعضې مور او پلار هم قمقلي په بېځایه خبرو به زوی راټینګ کړي شا به دا ښځه دې ووهه، لمسون به ورته کوي، شیطانت به ورته کوي، د ښځې باندې به ظلم کوي. نه داسې هم نه کوي. مورې که ستا څه حق وي ما ته وایه، بابا که ستا څه حق وي ما ته وایه، هغه به کوم. او ښځه زما لاس ته ناسته را دي غریب دی کور کې څوک دي د هغې به خپل حق ساتم. مور له به جدا جوړه راوړئ، ښځې له به جدا راوړئ. مور له به جدا خوراک راوړئ، ښځې له به جدا خوراک راوړئ. ښځې سره به هم ظلم نه کوي. هغه تا ته محتاجه ده چې ته پې څه کوې ورسره کولی چې نو دنیا کې خو به ورسره ته ظلم وکړي، لیکن لوی خدای دې په سر ولاړ دی. د قیامت پر ورځ به دنه خدای پاک د هغه ښځې بیا تپوس کوي. د ښځې لپاره به د مور او پلار بېعزتي نه کوي، او د مور او پلار دپاره به د خپلې ښځې بېعزتي نه کوي. د دواړو خپل مناسب حق دی او د هغې به پوره خیال ساتي. یو مسله کې دا راځي که مور او پلار درته ووایي چې ښځه پرېږده نو پرېږدې به، لیکن هغه علما لیکي هغه وخت کې چې ګناه د ښځې وي. دا ښځه ستا د مور او پلار نافرماني کوي او دا ښځه تا د مور او پلار حق ته نه پرېږدي. که ته د دې ښځې خیال ساتې او د دې سره ګزاره کوې د مور او پلار نه عاق کېږي. مور او پلار دې عاق کوي او نه بخي دی نه، د مور او پلار حق تلفي ده نه کېږي، بلکل جوړه نه کېږي. ته ډېره ګزاره کوې خو نه کېږي. ښځه دې جدا که د مور او پلار نه، د مور او پلار جدا خیال ساته او د ښځې جدا ساته. او که دا ښځه ډېره شیطانه بل کار یې نه بې دې نه چې ستا د مور په سر او د پلار په سر درته غیبت کوي او د مور او پلار نه زړه تورئ، نو بیا دغه ښځه لر کوه خوشې کوه. که داسې نه ګزاره په یو کور کې کېږي نو کوه، که په یو کور کې نه کېږي د ښځې در باندې دا حق ده چې کور به ورته جدا کوې. ځان له کور او کوټه والا ورکه، د ښځې خپل خیال ساته او د مور او پلار خپل خیال ساته. زمونږ د پښتنو خدای یو مزاج دی که چې وادي نه کړې نو مور او پلار په سر ګرځئ. بابا ته خو زما پلار یې که نه، ستا په ما ډېر لوی حق دی. مورې ستا دپاره به زه سل او زر ښځې خو قربان کړم. ښځه سي مور او پلار نه پیدا کېږي، ښځې د روپۍ شل، دا خبرې به کوي. ښځه یې لالي دي نه چې ښځه وویني که نه نو مور بیا سپی شي او پلار سپی شي، بیا کوتک به پسې راوالي او دربی یې بیا. دا حقیقت دی. ګوره دا راته زه خپل چې شمدید واقعات بیانوم. قسم دې ما د ښځې م راغلي دي. یو وخت کې داسې یو بوډۍ ښځه مې ولیده، یو بوډۍ چې داسې دا کونټۍ ورسره وه، داسې دا کونټۍ او په ټیټه ملا روانه وه، چوکه ورسره وه، امسو په ټیټه ملا روانه وه. ما ته ویې استاد خیر دی تروړې څه چل دی؟ وی ته ما ته وګوره چې مې ورته وکتل دا لاسونه یې تړلي، دې نه یې ټوکړې تاو کړې وې، ټوکړې، او دا لاسونه یې وینې وینې. دا څه چل دی تروړې؟ درز یې خوړلی دی. وی دا هغه ظالمه والم زوی والې وه، راوی پر ظلم را باندې لتې وخېجولې او دا ټول وجود یې راله وینې وینې کړی دی. الله اکبر. مې دا بوډۍ مور دې له خو چې اسم د چا لاس نه ورځي، دا دومره که دا خپله مور نی او پردی مور یو څه ظلم به در سره وکړي، خو یو دوه خبرې به یې درته کړي که والې خو دې نه شي، کنځلې خو دې نه شي. ظالمه دومره ظلم دی وکړه وسه. او دقسې یو بوډا بابا هم راله راغلی دی زمونږ د دې علاقې. ته یقین وکړه چې لاسونه او اندامونه یې وینې وینې، لاس او اندام یې وینې وینې، او ما له راغلی دی چې زوی ووالم. ولې ووالې؟ بس وی والم. او وی په خوله یې راله وینې را ماتې کړې دي، په خوله. سپینګیرې پلار. دومره زمونږ خلکو کې حیا نشته چې پلار به بیا د ګیرې نه نیسي. سنت سیز ګیره د پیغمبر سنت، د هغې نه به پلار راونیسي. او سپینګیرې پلار بدبخته دا خو که ته د شرمخ خړه ستا په اړه کې وي شرمخ، نو هم به پلار لا چا ګوتې ورنشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه یو قصه کوله. یو سړی یې یادو،
هغه سړی مړ دی ما ته خولی دی او هغه پلار یې مړ دی شته دی نه وی زمونږ دلته کې دی زوړ کور سره خوا کې چې زه خپل کوره راووتم یو سړی دی او د پلار په سینه د پاسه ناست دی یقین وکوئ لټې وله ورکوي او د دې ګیرې نه پلار نیولی دی او سپین ګیرې پلار یې دی د ګیرې نه نیولی دی او لټې وله ورکوي د پاسه پخېږي او ورته څه وایي یاره خو نو ډېر غټ دلی خو ارمان چې پلار مې نو پلار مې نور ډېر غټ دلی او لټې وله ورکوي وی ما ته غزوې پاس او یو دوه څپېړې مې موله ورکوي پلار مې ته خلاص کړ مولوي صاحب د خدای وبخښي هغه قسم دی دا خبر په درس کې څو ځله مونږ ته کړې ده او هسې عام هم کړې ده وی ما ته یو واقع یاده شوه دغه پلار چې د زوی را پرځولی وی په دقه ځای یو ځل زه راووتم د کور نه دغې سړي خپل پلار هم دقلته را پرځولی او په سینه وله ناست و هغه خپل پلار د ګیرې نه نیولی دی او همدقه الفاظ هم ورته وایي لټې وله ورکوي او ورته وایي یاره ارمان نو ډېر غټ دلی پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی د مټه مې ونیوه پلان کی خپه کېږه ما یاد مې دي یو وخت کې چې په دې ځای تا خپل پلار را پرځولی یو لیش نه اخوا او نه دې خوا خو چې کوم ځای تا پلار را پرځولی او څه دې ورته ویلي دي زوی هم هلته را وپرځولی او مخکې درته و دا ګورې بدلېږي نه که ته وایې نن مې پلار ته کنځل وکړل او زه به ځم اوچت سترګې به ګرځم نه دا شمېره ځان سره چې پلار دې د یو کال و تا ورته کنځل کړي دي چې یو لرسې زوی به درته کوي ځان سره نیټه حسابوه کوم ځای چې د پلار بېعزتي کړې ده هم هغه ځای له ورده چې هغه ټیم لرسې هم دغه ځای به دې بېعزتي کېږي یا به دې په زوی کېږي او که په زوی کې نه په بل چا به دې کوي خو خامخا به دې خدای پرېږدي دی نه ولې ظلم کوې د پلار او مور سره څه به درته مور او پلار یو دوه خبرې به درته وکړي ستا لپاره به کوې کې به هم ستا خیر وي مور به درته یو دوه خبرې وکړي ستا خیر به یې پکې درته به وایي جواري مه کوه درته به وایي ګناه مه کوه درته به وایي یاره عزت کوه مونځ کوه دا به درته وایي نور به درته څه وایي مونږ خو بېځایه قسم دې زم د دې خلکو نه جوړ شوي دي درندګان یو زنانه مال راغلی دی یو کلي دا دیني مسایل خو پیښي خاون ولا طلاق ورکړی څه زمانه مخکې خاوند یې بیا راغی هغه سخر خواښې یې راغلل د هغه هلک هغه پلار او مور هم راغلل هغه یې ما نه دي ورکړی خیر هغه خبره مې چې صفا شي چې رالل طلاق دې ورکړی دی هلکه په څه دې ورکړی دی ښځه یې وایي وی صاحب په بل څه نه وی ما ورته وی د سهار وخت و چې پاسه مونځ وکړه مونځ د مانځه وخت و مانځله مې دا بدبخته پاسه و چې مونځ وکړه نو د ما ته درې کاڼي راوغورځول طلاق یې راله راځي داسې زمونږ وطن دی دومره جذبات دومره ظلم او دومره زیاتې مور او پلار سره ظلم ښځې سره ظلم خویندو سره ظلم وروڼو سره ظلم گاونډي سره ظلم د دې تپوس پر رب العالمین د قیامت پر ورځ کوي قیامت میدان کې به خدای تپوس کوي خدای پاک دا خبرې پرېږدي نه د ظلم بدل بدنه خدای خامخا لې پرېږدي درته د یو بزرګ واقع ذکر کوي چې حج له روان و حج له مور ورته بچې حج له مه ځه زه بیمار یم او ستا خدمت ته محتاج یم چې زه مړه شم او بیا د هغې نه پس حج لرم کال یې ورته قضا کړي بل کال له بیا ورته مور وایي بچې حج له مه ځه او زه بیمار یم زما خدمت به څوک کوي بل مې څوک ستا نه بغیر شته دی نه بیا پاتې شو په درېیم کال ورته بیا وایي دا زوی وایي مور حج له ځم وایي بچې ما سره څه کوي زه خو ډېره زیاته کمزور یم زما خدمت به څوک کوي زه مورې وي ته به نه مرې نو زه څه وکړم حج به نه کوم څه ګوره دا اوس هغه بېنیټې جاهل شیخ جاهل چې ورته وایي علم نه د دین نه نی خبر هغه بې علمه شیخي چې ده نو هغه هم تاسو ته معلومه څه ناسمه ځان د دین نه خبره روان شو حج ته چې ته مرې نه مرې مونږ د سره څوک زه به د خپل حج نه کوم یو قافله کې لاړ دا ګاډي ماډي هغه زمانه کې خو نو پیاده قافلې یو علاقه باندې تل په یو کلي هلته کې یو ځای کې دمه راله چې دمې راله یو سړي غله وکړه د چانشي پټ غل مخکې دی او خلک ورپسې دي غل دې جومات ته ننوت جومات کې ګڼه ګوڼه ده اوس دا نیک سړی چې دا د مور نه بې اجازته حج ته روانه دی اوس غریب په مانځه ولاړ په خپلو نفلو
اغل په دې خلکو کې ګډوډ شو، هغې رالل دې یې کلک د مټه ونیو، اوس دې غلا وکړه او بیا د خدای کور له راوتښتېدې، لا منځونو باندې بیا ولاړې. زه څه خبر یم، زه وختي راځم خو د پلان کې نه اوس دې زموږ مخکې هغه دی نه ده بټوره پټه نه کړه، ظالمه غلا کې جومات ته تښتې او جومات کې بیا له په مانځو درېږي، مونځ هم بدنامې. دوی وایي زه څه خبر یم، غریب چغې وایي قافلې والا وایي زموږ ملګری دی د فلانکې علاقې د حج روان دی، ویل سوال نه پې قاضي لی بود دوه ګوان پیش شو، جي دا دی عمده سړی دی، جیل ته یې بټوه پټه کړه. اوله مو جي دا سړی دی. قاضي وی هو د خو ډېر لوی جرم کړی دی، حج له روان دی، په غلا جنون لګي، پیسې غلا کوي، لاس ته پرې کوي، هغه لاس وله دې مرۍ ته بیا ویزان کوي، مخ وله تور کوي، پخر یې سور کوي او په دې بازار کې چکر ورکوي چې څوک غلا کوي دغه به یې سزوي. د غریب کوم ځای منلی کېږي چې ګواه در باندې راغی بیا څه کېږي، لاس یې ته پرېږدي، مخ یې وله تور کو، پخر یې سور کو او بازار کې وله چکر ورکوي، چې څوک غلا کوي دغه به یې سزوي. هغه پرې کړی لاس یې وله دې غاړې ته اویزان کړی دی چې هغې دا چغې وایي نو دې وایي زما یو چغې ته م غوږ کېږدي، اواز ته غوږ کېږدي، هغې چپ شغله وی نه ما یو خبره خو واورئ که یو سړی هوښیار وي د ده واورئ چې دې څه وایي. دا آواز وکړه وی چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج ته ځي نو دا به یې سزوي. غلا مې قسم په خدای کې کړي، نږدې شوی م نیم، خو بس دا د مور هغه مور مې دغسې پرېښود او زه حج ته روان شوم. نو زما آواز دا دی چې څوک د مور نه بې اجازته حج ته ځي نو دغه به یې سزوي. او د دین مسله هم دا ده که په یو سړي حج فرض وي او د مور یا پلار بوډاګان دي یا یو یا دواړه او د هغې د خدمت سنی نو دې د تاخیر وکړي، هله د حج وکړي چې د هغه مور د خدمت یې څوک پیدا شي یا د دنیا نه بلې دنیا ته لاړ شي. حضرت موسی علیه السلام د خدای جلیل القدر پیغمبر دی. یو ځل یې د الله نه تپوس وکړ، وی خدای ما سره د ما د جنت ملګری وښایه، هغه کس راته وښایه چې کوم جنت کې ما سره ملګري، وی په پلانکي کلي کې پلانکې قصاب به تا سره جنت کې ملګري. دنیا کې چې دا څنګه یو بل سره دوستانه او تعلقات دي، اخرت کې به هم دغسې بعضې ملګري یو بل سره تعلقات لري. حضرت موسی علیه السلام هغه کلي ته لاړ، چې لاړ تپوس یې وکړ، هغې قصاب وي هغه دوکان باندې ناست، چې ورغی قصاب په دوکان لګیا دی خپله غوښه خرڅوي. دی ورته بار ودرېد چې هغه غوښه خرڅه کړه، لږه غوندې پاتې شوه، نو هغه لږه غوندې غوښه یو تیلی کې واچوله، دوکان یې بند کړه روان شو. حضرت موسی علیه السلام ورته ویل وروره زه میلمه یم، ما ځان سره میلمه کولی شي بېګاله شپې ته؟ هغه وی یو ډېره ښه ده، زه چې کور ته یې بوت. چې بویه ته موسی علیه السلام فرمایي زه کور ته دننه کړو، چې کور کې مې وکتل یو دی یو بل انسان دی، نور څوک نشته. وی ما ته وی دلته کښېنه، زه یو ځای کټ کې کښېنولو، وی دې لاړ هغه غوښه یې پرې کړه، یو کټوی کې یې واچولو، اور یې ورپسې بل کړ. وی بیا یو زانګو وه، هغې زانګو له ورغې او په هغې کې یو بنیادم پروت دی، هغې ترې اوچت اوبې ګرمې کړې، هغه بنیادم یې پې پاک ولمبو او خشته ښکلې پاکې جامې هغه بنیادم ته واچولې او خوشبویې پې پورې کړه، او بیا هغه بنیادم انسان راواغشت او هغه زانګو کې واپس سملو او ورغې هغه غوښه پخشي و د هغې خوروی راواغشت او په دې خوله کې ورته لږه لږه واچول. هغه انسان یې موړ کړ، چې موړ یې که هغه انسان دا لاس اوچت کړي او خوله یې وخوځوله. بیا ما له راغې باقي ډوډۍ راوړه، ما د په شریکه وخوړه. وایي ما دې تپوس وکړه چې وروره تا نه دا تپوس کوم ستا نوم څه دی؟ وی نوم خو یې راته هغه واغېست چې کوم ما ته خدای ښولی و چې دا به د جنت کې ملګري. وی مې چې دا بنیادم څوک دی؟ وی دا زما مور ده. دا ته څه کوې دې مور سره؟ وی بس دقه مې یو مور ده او یو زین، د دې مور زه خدمت کوم، دا د ګرځېدو نه ده، شله ده. زه دقه خدمت کوم چې سار وختي د خوبه پاسم، د دې پاکوالی وکړم، د ولامبو پاکې جامې ورته واچوم، خوشبویي پې پورې کړم او ښوروا وله خوله کې ورکړم، مړی کړم. او چې کله ماسخوتن د دوکان نه راشم نو بیا هم دغه خپل کار کوم، د مور څه پاکوم، جامې ورته اچوم او ښوروا وله ورکوم، دا زما ډیوټي ده. وی ما ورته وی چې تا نه یو تپوس کوم، دا مور چې تا مړک له دې څه خوله وخوځول او لاس یې پورته کړل، معلومېږي دا چې دعا یې درته کړې ده. څه دعا یې درته وکړه؟ اوس وی ما پېژنې نه چې زه څوک یم. وی ما ته وی چې دا د ما مور ده، صرف یوه دوا ده دا ما ته کوي، بله دعا نه کوي، په ژوند کې یو دعا کوي. وی مې چې هغه څه دعا ده؟
وی دا وی چې خدای د موسی د بنی اسرائیلو د موسی پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه. دقه یوه دعا راته کوي. نور هېڅ راته نه خدای دې وبخو نه بل. بوډۍ مور مې له همدغه راته وایي. حضرت موسی علیه السلام ورته وایي ما پېژنې نه وی ده د بنی اسرائیلو پیغمبر موسی مې نوم او ما د الله نه تپوس کړی دی چې ما ته زما د جنت ملګری وښایه نو خدای راته ته ښودی. ستا د مور دعا ستا په حق کې قبوله ده. او دا د نبی علیہ السلام حدیث هم دی ګورې ښه په بخاري شریف کې مشته او په ترمذي شریف کې مشته چې یو څو دعاګانې خدای قبلی. یو دعا پکې د مور او پلار غایبانه دعا ده چې د بچي دپاره کوي. مور او پلار چې بچي ته دعا کوي خدای پاک د هغې بچي دپاره یې قبلی. نو د مور او پلار به ډېر احترام کوي او عزت او خیال به یې ساتي قدر به یې کوي. او که کم انسان د مور او پلار قدر او عزت ونه کو مور او پلار ته خفه لاړل د دنیا نه دا مسله واوره دنیا کې به رزق مخکې و دی به ورپسې وي. رزق به یې تنګي دا د دین مسله. اوو پشتو پورې به یې په اولاد کې دقه اثر چلیږي. تر اوو پشتو پورې به یې اولاد داسې وي ذلیله به او که یو سړی وي چې د ما نه خو مور او پلار خفه تلي دي اوس به څه کوم اخو مړه دي. د دین مسله دا چې قبر لدی ولا بار بار دی قبر لدی ولا ډیر دی او د خدای په دربار کې دعاګانې ولا غواړي دعا دی ولا غواړي قبر لدی دي خیرات او صدقه دی کوي مور پلار پسې د هغې ثواب بخي د هغې حقوق نه به خدای وساتي. یو بله مسله واوره بعضې وخت مور او پلار بچي سره زیاتې او ظلم کوي. یو بچی دی دوه زامن دي د یو سړي مثلا یو مالدار دی او بل غریب دی. مالدار د مور او پلار ښه خیال ساتي هغه غریب یې هغسې خیال نشي ساتلی نو مور او پلار ظلم کوي دی غریب زوی ته خیرې کوي. دا هم یاد وساته که بې ځایه دې بچي ته خیرې وکړي د قیامت پر ورځ به خدای تا نه تپوس کوي. دا به نه وی چې ملا صاحب خو نن تقریر وکړو د مور او پلار حق یې بیان کړ او اوس زوی پسې ونښلې زوی سره ظلم او زیاتې شروع کړي انګور سره ظلم او زیاتې شروع کړي تا نه به خدای تپوس کوي که بچي سره دې بې ځایه ظلم وکړي د قیامت لویه ورځ شته. اوس که مثلا یو سړی دی هغه د خپل مور او پلار ښه قدر او ښه خیال ساتي ښه عزت یې کوي ښه خیال یې ساتي او ښه قدر یې کوي او دا مور ظلم کوي دا پلار ظلم کوي او هسې ورته وایي چې ما نه یې بخلې ما عاق کړی نو په دې ګورې بچی نه عاق کېږي. ښه په دې مسله ځان پوهېږي که دې بچي د مور او پلار نافرماني وکړه عاق شو د خدای په نزد او که دې بچي د مور او پلار نافرماني ونه کړه دې یې ښه قدر او عزت کوي پلار یې لیونی دی مور یې لیونی ده هسې به څه ورته عاق کوي نو په دې نه عاق کېږي. دا عاقوالی ستا خپل صفت دی دا د مور او پلار صفت نه دا ستا صفت دی. که تا د مور او پلار قدر وکړو خیال دې ساته د خپل وس مطابق بلکل پې نه عاق کېږي. او که د مور او پلار بې قدري کې نو که هغه راته ویم چې بچی بچی درته کوي خو تی بې قدري کې نو عاق شوې. د مور او پلار به پوره خیال ساتي. نو خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه مور او پلار پسې خوشحالېږي ټول عمر لګیا سه د مور بېعزتي وکړه په معمولي څیز باندې ګورې مور او پلار خوشحالېږي. نو هغه حدیث مې درته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی څه چلی کړی دی مور یې وی زه خفه کړی د واده نه مخکې د ما خیال ساتو چې واده یې کړی زه خفه کړی ما نه دی بخلي وی زه راته سفارش کوم دا بچی دی وبخ وی د خدای رسوله ډېر زیات ډېر هله دړدولی نه یې بخه وی ګوره که ته ونه بخې د جهنم اور له به ځي وی خدای دې ورته دوه لله بوځي زه مې هله دړدولی چې ځي او زر زره دې ورته لاړي خفه مور او پلار کړه. پیغمبر علیه السلام یو هوښیار شخصیت ورشه وی خشاک راوړی په صحابه باندې خشاک را جمع چې خشاک یې را جمع که امور ورته وایي څه کیفې وی دا بچی دې سوځوم په دې اور کې ولې سوځی صاحب نو وی تا نه دې بخلی خو چې اوس یې سترګې پټې شي نیغ په نیغه دې اور له روان دی که د دې نه خطرناک او سخت اور له روان دی نو د ده دا عذاب درته لږ په سترګو ښیم چې کم اور لدی چې یو پوټې ته د خپل بچی هم لږ په اور کې ووینې که مور بیا هم موري وی ښه اور له به ځي وی او وی دا د خدای رسوله او مې بخه ګوره په معمولي سي مور څونه ته خفه کې ځکه نه چې دا ټول عمر د مور خفه کړې ده
ته یوه کیله یو څه بېګا د شپې او مور ته سپینه کا وی مور دا کیله واله چې څونه دعاګانې درته کوي یوه کیله د اتانو ده یا د 1 روپۍ ده یو بیکاره غوندې سیب واله سخا واله سخا او مور له یو څه مور دا مې درله راوړی دی یقین وکړه په خپله به یې ونه خورې او ستا په بچو به یې وخوري وګورئ تجربه وکړئ تاسو مور او پلار له میوه یو څه په خپله به یې نه خوري او ستا په بچو به یې خوري په لږ څیز مور او پلار خوشحالېږي ماسخوتن ورته کښېنه لږ زور وله وکړه چاپي وله وکړه مور سره کښېنه لږه چاپي وله وکړه او د 1 روپۍ یوه کیله وله سپینه که مور له ورکه مور یې دا واله هغه نیمه سخا کیله وله ورکه ته ګوره ټوله شپه به پاسې او بچي ته به دعاګانې کوي دا د مور او پلار رحمي پړه کې او ردي خو نن تمه ده مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده په یو ځای کې یو سړی او پلار ورسره ناست و دا پلار یې بوډا د سپینګري دې زوی ته وایي وی داسې مخامخ په دیوال د پاس یو قارغه ناست دا پلار وایي دې زوی ته بچی داسې دي وی قارغه دی وی بچی څه دي وی قارغه بیا ورته وایي وی بچی څه دي وی قارغه دی که غصه شو دا پلار غلی شو وی بچی دا په دیوال څه دي وی په سترګو ړوند خو نه 100 ځله مې درته وی قارغه دی که پلار ورته وی بچی ستا نه مخکې مالي دی خو چې دلته کېناستو نو ما ته یو واقع را یاده شوه وی دقسې ته زما په غېږ کې وي ماشوم وی او یو قارغه راغی په دیوال کېناست او تا ما ته بابا دا څه دي ما وی قارغه دی بیا دې وی بابا څه دي ما وی قارغه دی او تا څو ځله ما نه تپوس وکړو چې تا به وی بابا څه دي نو ما به دله خوله ښکلوله خوشحالېدم چې زوی ما سره خبرې کوي او نن که مې د 4م ځل نه د نه زیات تپوس کوو نو کوتک ته دې ګوتې کولو دا حقیقت دی ګوره څومره گزاره مور او پلار د بچی سره کوي او بچی پې څونه رحم کوي بې د کوتک نه بل څیز لاس کې نه چې ورشي بار به یارانو دوستانو سره ګپې شپې به یو خندا خوندي به خو چې مور او پلار ته وګوري زمرې به د برېتو نه تړلي حدیث کې څه راځي د پیغمبر علیه السلام خبره ومنئ دی کې هم خیر دی وی چې کم انسان کور ته ننوت او مور ته یا پلار ته په خوشحاله نظر داسې وکتل داسې د خوشحاله نظر باندې خدای پاک یو روایت کې د حج ذکر دی بلکې د حج او د عمرې الله به په یو نظر دی بچی لا چې دا مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل په دې یو نظر به له خدای د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ورکړي څومره لوی اجر دی پکې یو نظر باندې موږ څه چل کوو بار به خوشحاله یو خو چې مور ته وګورو تندې به م راتریو کړي وتا غریبانه کوټې ته وتل چې پلار ته وګورو تندې به مو ته 15 ګونجي کړي غریب رانه روان شي لاره دې زمانې تهذیب والا مخلوق تعلیم یافته مخلوق چې دا غټ تعلیم والی د هغه چې میلمانه راشي صاحبه بابا غریب یې ګیا لتلی دی او پنډې راوړی دی کور کې غورځولی دی جامې یې شلېدلې دي دا څوک و دا پنډ کې دا زمونږ د میخو مزدور دی بیا په هغه خپل پلار شرمېږي پلار ته وایي پلار ورته وایي بچې ستا دفتر کوم دی بابا ته کښېنه هلته ته څه کوې مه راځه شرمېږي په هغه پلار چې ورسره په مجلس کې کښېني دا خو عامې خبرې دي مونږ ته پته ده په هغه خپل پلار په پلار ولې شرمېږي په پلار چې کوم زوی شرمېږي دا حرمونه دي دا سیل نه دی په مور چې کوم بچې شرمېږي دا حرمونه دي سیل نه دی د مور او پلار به قدر کې عزت پکې احترام پکې لاسونه وله ښکل کا ته ګوره دنیا به در پسې و ته به ترې مخکې منډې وې دنیا به دې مخې خیرت به دې مور او پلار درته دعاګانې کوي ستا دپاره دې نه جنت بل نشته د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده زما خبره نه ده نو ډېر خیال ساتئ او ډېر عزت کوئ د مور او پلار او که د مور او پلار قدر او عزت مو نه کړ دنیا کې به رزق مخکې ته به واپسې روزي به دې په قسمت کې نه او آخرت خو یې ډېره تبه خدای پاک دې مونږ ټول لا دې توفیق راکړي چې د مور او پلار خدمت